پوری شیشینه پوری راندی دی منګه سره بکیسو دی په لا شوکې ډاکې خلک د لاچاره شروع کړی دي د منګه شروع کړی دي کدا منګه نه شوکې وی نه ډاکې وی اسلو زه خو په اخر کې یو دوه خبرې نور کومه صفات خو رچانه پکار صفات الله پکار دی خو نن سبا پرون دا برلو په زیاده کې بینګ والے شوی کدا زماره حکومت تک شان تکړه شو نو شوکې شته نه ډاکې شته چې بینګ یو او سره شهید کو ابم د چاپلارو ابم د چارورو او هغه هم د چازیسو او پورل شو سیدا او ډي سي هغه سر تر سره گرفتار کړل او ریکوري کې لکړی دا زه د خپل افسرانو ته تک شان تکړه شه د غریبانو په سر باندې لاس کېږي چې دا غریبانان خلک بې عزت کوي نه شوکې ډاکې چې کم نه کمیږي به اعلی چې حکومت پکې دلچسپي والي زما دا یو څو خبرې وي زه ټول مو ته وایم چې اتفاق باندې تک شان دا پاسه او موږ د سیاسي خبره ده دا جمهوري خبره ده بھائی منګای دا د منګای خلاف راغلی یو چې دا منګای په دې ملک ختم شي نو شوکې ډاکې هم ختم شي او چې دا منګای نو خامخا به شوکې ډاکې کوي عثمان خان ترکه راغی او نور خبرې به زماره مشران کوي والسلام رونو دا نه چې مونږ د دې خطې د دې خلکو قربانۍ نه دي ورکړي مونږ د دې نه مونږ منسټران لیکلي دي مونږ سپیکران لیکلي دي خو هغوی سره دا سوچ نه کو چې آیا چې مونږ دی راوستل نو چې دی راتلل نو کم حالات او چې دی اوس دي نو کم حالات دي اوس د غریب سړي نه د خولې نوړی وشو کولی شوه دا زمونږ دپاره ډېر بدترین حالات دي مونږ په سټیج باندې عثمان خان چې هغه مشهور دی ملنګ ایمنې ته مونږ هغه ته د زړه د اخلاصه د راتګ دعوت ورکړو او هغه دلته کې مونږ راورسېدو ستاسو په دروند استقبال اوس شاعروان انجمن دکاندارانو صدر تاسو سره څو خبرې کوي بسم الله الرحمن الرحیم چټونه مخکې خدو د عثمان کاکا د بلن کاکا بشارت او دې سره چې څونه مرګري راغلي دي د هغې شکریا ادا کوم چې کومه مسله کومه بلا په دې خلکو راغلې ده هغې دپاره دي راووتلو انو کدي هرې پارټۍ سره دي پی ټي آی سره دي کارې سره موږ ورسره ولاړ په دې باندې ټول عوام به ورسره ولاړي ټول عوام به ورسره په دې ولاړي چې دا مهنګایي یوازې نه په ان پي ده نه په پی ټي آی ده نه په بلن کاکایي ده نه په عثمان کاکایي نه په بشارت دي ده موږ د ټولو یو مشترکه مسله ده نو په دې وجه باندې موږ ټولو دکاندارانو له پکار چې خپل دکانونه بند کړو دې چوک ته راشو او دې سره په دې احتجاج کې پوره مرسته وکړو نن دې چې راوتې دي نو تاسو وګورئ د وړو قیمت ته وګوره چای ته وګوره چینې ته وګوره د غریب سړي د وس نه هر یو شی بار دی د اخیستو نه انو نن عثمان کاکا دې راوتې دي او زه ته خراج تحسین پیش کوم چې هغې نن په دې مقرر ووتلو دا پکار و چې منسټر صاحب راوته و سینیټر صاحب راوته و انو یو خوا مهنګایي ده او بل خوا بدامني ده بدامنۍ کې دلته کې پرملو کې په ډاګې کې اسمیلا کې ډاکې وشوې خلکو باندې خو زمونږ چې کوم مونږ دلته نه نمایندګان لېږلي دي بغیر د عثمان کاکا نه او د بلن کاکا نه انا هغې مونږ دې شواړه کې چې ته نه لیدلي نه زمونږ یو احتجاج نه راغلی دي نو دغه زمونږ ته یو ګیله ده نو زه ستاسو د ټولو دکاندارانو د عامو خلکو یو پیره بیا ډېره شکریا ادا کوم د زړه نه چې تاسو راغلې مونږ سره د چوک کې ولاړې او د بلن کاکا او د عثمان کاکا یو پیره بیا د زړه د کومې شکریا ادا کوم والسلام د شاعروان خبرو دا متن چې دا نن چېرته یو پارټي نه ده راوتې دا عوام راوتي دي دا هغه خلک راوتي دي چې خپله متاثره دی د دې نه ټول غریب مالدار ټول خلک متاثره دی دې هوټل ته لاړ شه دې به تاله چې کومه روټۍ ورته موږ وایو ډبل روټۍ هغه په 40 روپۍ یو روټۍ را نو د دې نه تاسو اندازه وکړئ چې یو غریب سړی روټۍ خوري نو یقین وکړئ چې
2500 روپو روټۍ نه کېږي تشي. زه اوس د نورو خبرو لپاره توقیر باچا له دعوت ورکوم چې تاسو سره خبرې وکړي. توقیر باچا ناظم سوډیرو توقیر باچا ناظم یونین کونسل سوډیر به تاسو سره خبرې کوي. د هغه لپاره لاسونه وټکوئ. د توره دغه نه راغلی دی او تاسو سره نن شریک شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. جماعت السلام علیکم. نن چې موږ راوتي یو دي شیرې چوک ته، نو ستاسو د دې مهنګایۍ چې کوم د پالیسي خلک دي د هغې خلاف راوتي یو. په هغې کې زه هم شامل یم. نن تاسو په شان یو غلیظ ورکړی ما. نن که تاسو وګورئ یو مزدور 900-800 روپۍ دیاړي اخلي. په هغه دیاړۍ کې هغه په 1500 روپۍ باندې دړی ګوړه واخلي، که هغه په 1500 روپۍ باندې دړی وړه واخلي، که هغه په 1500 روپۍ باندې د کور ټول ستونزه برابر کړي. 800 روپۍ دیاړي ده او مهنګایي اسمان سره خبرې کوي. زما دا مزدور چې کوم په ټاټکي کې مزدوري کوي هغه هم ما سره ناست وو. ما ته وي چې باچا صاحب موږ څه وکړو، موږ چاله فریاد وکړو. زموږ 800 دیاړي ده او دیاړۍ کې زموږ هېڅ ګزاره نه کېږي. ما ورته وي چې بھائی روزو با دا زما او ستا په دې اوادو په دې بازار کې په دې چرچو کې په احتجاجونو کې به د خپل حق دپاره ودرېږو. چې نن زه یا ته دې حق دپاره ودرېږو، نو خدای شته چې وکېږو. دا بچیانو دا به راځي کله په یو نمبر وي کله په د بل نمبر وي. نن چې عثمان کاکا بیل کاکا راوتې دي، نو خدای شته چې ستاسو د خبر راوتې دي. هغې د هېڅ کمې نشته، خپله ګزارش وکړ کېږي. خو نن د غریب دپاره راوتې دي، د غریب دپاره ولاړ دي. زه له سټوډیو نه راغلی صرف ستاسو دپاره یم. زما په کلي کې څه پلي شوي خلک دي، د هغې لپاره راوتې یم. ستاسو چې هر ځل سخت دی په هغې کې به موږ ستاسو اواز رسو هر ځای ته انشاءالله تعالی. خو دا به ما پلیس کاکا په عثمان کاکا نه کېږي چې تاسو موږ سره ډېر ملګري شوي، تاسو د خپل حق تپوس نه کوئ. خدای شته که تاسو یو سړی کور ته راوړي، نو زه تاسو دا درخواست کوم چې دا کوم زما چارچاپېره ملګري بره ولاړ دي، نو مهرباني وکړئ د خپل چوک ته راښکته شئ. تاسو د خپل حق تپوس وکړئ. دا خپل حق به په زوره د خلکو نه اخلو، د دې حکمرانانو نه به اخلو. بچی وخت چې دی هغه که به تباهي راغستې ده، که به مهنګایي روزانه سیوا کېږي، که هغه د بجلۍ بلونه دي، که هغه د ټکس هغه چې دي SPA ټکس یې موږ باندې معاف کړی و، په ډرامې را سره